د پښتو ادب مینوالو ته یو ځل بیا سلامونه او نیکی هیلې. نن زموږ موضوع ده خوشحالیات او خوشحالي مکتب. د دې موضوع نه مطلب دی چې خوشحال خان کوم لیکونه کړي دي او د هغه کورنۍ یا د هغه پیروکاران چې څومره څه پښتو ادب ته راوړي دي، د دې په حواله دا پورا MCQs یو پورا تفصیل دی. په دې سبق کې به تاسو ته د خوشحال خان کورنۍ او د هغه مکتب پیروکاران د هغې په حواله به تاسو ته پورا معلومات وشي. په دې زرین دور کې کوم بنیاد چې د پښتو اول دور یې خلی او بیا روحانیانو دور کلاسیکي چې کوم بنیاد یې خلی و، په هغه باندې خوشحال خان خټک او د هغه کورنۍ او د هغه مکتبو یو پورا لوړ عمارت ودرولو. په دې مکتب کې چې کوم د هغه کورنۍ والا کسان شامل دي، په هغې کې د هغه زامن اشرف خان هجري او داسې صدر خان خټک، سکندر خان خټک، بهرام خټک او داسې نور د هغه نوسي افضل خان خټک او داسې ورپسې راشه بیا کوډسي تر هغه کاظم خان شهیدا وغیره پورې دې کسانو په دې ادب کې ښه پوره رول لوبولی دی او پښتو غزل نظم هر څه ډېر اعلی معیار ته رسولی دي. نن په دې ویډیو کې به تاسو وګورئ چې د خوشحال بابا او د هغه سره تړلی چې څومره ادب دی او بیا د هغه کورنۍ او د هغه پیروکارانو او هغه حالاتو دغه په دې باندې تقریبا ما یو کافي ریسرچ وکړو او هغه ضروري دغه ما راوړلو MCQs کوم چې په CSS، په PMS او په د کالج چې کوم د لیکچرشپ کوم د مقابلې امتحان وي او دې نه علاوه د پښتو سبجیکټ سپیشلیسټ چې کوم ایگزام وي یا وایوا وي او خاص کر هغه کسان څوک چې PhD او MPhil کې په پښتو ادب کې د هغوی دپاره چې کوم د ګیټ سبجیکټ دي د هغه دپاره دغه سوالونه انتهایی مهم دي بلکې انتهایی لازمی دي. او دې زده کولو سره به زما چې څومره پورې یقین دی چې زما دا ټولې ویډیوګانې چې زموږ د ملګري وګوري د فیلېدو هیڅ سوال نه پیدا کېږي بلکې ډېرو ښو نمبرو سره به پاس شي. زما خپله دا تجربه ده، زه چې کوم په ګیټ سبجیکټ پښتو کې ناست یم چې کوم چیزونه ما زده کړي وو تقریبا هغه کې ما ښې ډېرې زیاتې نمبرې اخیستې وې او په ډېرو نمبرو پاس شوی یم. او انشاءالله زما یقین دی چې زه کوم شیز دلته راوړم په دې ویډیوګانو کې دا به چې څومره د پښتو ادب سره تړلي چې څومره امتحانونه دي یا وایوا دي نه هغه نظر زه مخې ته کوم، هغه سیناریو نو زه بیا دلته هغه سوالونه راوړم او پیش کوم او دا ډېر مختصر وي ډېر په کم وخت کې. بلکې زه دا ویلی شم که یو څوک یو څو تنان ګروپ سټډي کول غواړي نو زما دا ویډیوګانې که چېرته په USB کې واچوي په یو سکرین یې ګوري هم نه هغوی زده کولی شي، دې نه به هغوی بور کېږي هم نه. او نن سبا خو تاسو ته پته ده دا 21مه پیړۍ چې دا د کتاب اخیری پیړۍ ده او ډیجیټل دور روان دی. په دې ډیجیټل دور کې د سوشل میډیا او داسې د آنلاین کوم ټیچینګ دی د ډېر زیات اهمیت دی. نو زما یقین دی چې صرف زه نه بلکې چې زمونږ څومره د پښتو ادب ریسرچز دي، څومره تحقیق کوونکي دي، هغوی دپاره دا لازمي ده چې د سوشل میډیا د لارې د پښتو ادبو آنلاین وخیجوي او کوشش وکړي. موږ دا خبره بار بار کوو چې د مغرب ادب په موږ ډېر زیات حاوي دی. نو که تاسو وګورئ د مغرب ادب ته انټرنیټ ته کښېنه، یوټیوب ته، ګوګل ته څه ورکه نو هغه هلته شته. او که داسې ته د پښتو ورکړې نو پښتو به تاسو ته ډېر کم چیز میلاو شي. نو زما یقین دی چې زما دا کومې خبرې وي دا به تاسو ښې اورېدلې وي او ستاسو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ. خوشحالیات او خوشحالي مکتب نه پخوا پکې څه خط و نه کتاب و، دا د ما پکې تصنیف کړل څو کتابه.
په پښتو ژبه چې ما علم بلند کړو د خبرو ملک می پتا په سمن کړو دا د نظم که د نثر که د خط دی په پښتو ژبه می حق دی بې حسابه. ړومبنی ارمغان خوشحال د خوشحال کلیات ترتیب و تدوین کوونکی سید رسول رسا. دویم A Foreign Approach to خوشحال خان خټک انګریزي کتاب لیکونکی دوست محمد خان کامل. دریم پښتو کا عظیم شاعر خوشحال خان خټک کتاب لیکونکی پرویز محمد نعیم نقوی. څلورم تعلیمات خوشحال کتاب لیکونکی میر عبدالصمد خان. پنځم خوشحال او انبیاء کرام تحقیق کوونکی ڈاکٹر علی خیل دریاب. شپږم خوشحال او جمالیات په موضوع د پښتو څانګې پېښور نه پی ایچ ډي کوونکی محمد اقبال نسیم خټک. اووم خوشحال او سیاسیات تحقیق کوونکی سمندر یوسفزئی. اتم خوشحال او فولکلور کتاب لیکونکی داور خان داؤد. نهم خوشحال خان افغانی قومی شاعر و فلاسفر اردو لیکونکی غنی خان. لسم خوشحال خان او اقبال تحقیقی کتاب لیکونکی میر عبدالصمد. یولسم خوشحال خان خپل پیر ګڼلو کاکا صاحب کستیر گل. دولسم خوشحال خان خټک اردو تحقیقی کتاب څیړونکی دوست محمد خان کامل. دیارلسم خوشحال نامه تحقیق کتاب لیکونکی پریشان خټک خاطر غزنوی. څوارلسم خوشحالیات او حقایق کتاب لیکونکی خواجہ محمد سائل. پنځلسم دا د ما پکې تصنیف کړل څو کتابه دا مصره ده د خوشحال خان شعر. د توري او قلم خاوند تحقیقی کتاب لیکونکی محمد نواز خټک. ولسم د خوشحال بابا په شاعري کې تلمیحات په موضوع د پښتو څانګې پېښور نه ایم فل کوونکی بادشاہ روم. اتلسم د خوشحال بابا مزاحمتي شاعري په موضوع د پښتو څانګې پېښور نه ایم فل کوونکی محمد علمگیر خان. نولسم د خوشحال په شعر کتاب لیکونکی امیر حمزه خان شینواری.
شل د خوشحال په کلام کې مذکوري شخصیات په موضوع د پښتو څانګې پېښور نه پی ایچ ډي کوونکی بادشاہ روم 21 د خوشحال تاریخ گوی تحقیقی کتاب لیکونکی ڈاکٹر محمد زبیر حسرت 22 د خوشحال خان بابا پښتو غزل ته بخښنې په موضوع د پښتو څانګې نه ایم فل کوونکی محمد عرفان خټک 23 د خوشحال د دستارنامې علمی او ادبي جایزه په موضوع پښتو څانګې پېښور نه ایم فل کوونکی عصمت بی بی 24 دبدبه خوشحال تحقیقی کتاب لیکونکی شیر افضل بریکوٹی 25 فرهنګ خوشحال تحقیقی کتاب څیړونکی ڈاکٹر یار محمد محموم 26 پښتو اکیډمۍ د پروفیسر خاطر غزنوي د دستارنامې اردو ترجمه چاپ کړه کال 1983 28 په خوشحالنامه چې اخلاقی او تاریخي نظمونه دي مقدمې لیکونکی حامش خلیل 28 په خوشحال بابا د پنجاب پوهنتون نه لومړنۍ پی ایچ ډي ډګري اخیستونکی بیگم خدیجه فیروز الدین 29 په ګلدسته کتاب د باچا لیکلی و خیال بخاری 30 تاریخی مرسته تاریخی کتاب لیکونکی دی افضل خان خټک 31 خوشحال بابا د پښتونخوا اوسیدونکو ته نوم ورکړی و روحی 32 خوشحال بابا د هند په جیل کې و رن تهامبور 33 خوشحال بابا دستارنامه لیکلې وه 1080 هجری کې 34 خوشحال خان بابا د سوات 2 سیزونه یاد کړي دي د اخوند درویزه محسن او د شیخ ملی دفتر 35 خوشحال خان خټک بابا پښتو شاعري کتاب لیکونکی شاهجهان 36 خوشحال خان د چا په لمسه گرفتار شو سید امیر خوافی 30 د انوار سهیلی عربی نوم دی کلیله دمنه 38 د انوار سهیلی کتاب د علم خانه دانش په نوم ترجمه کړی و افضل خان خټک 41 د اشرف خان هجری زوی و افضل خان خټک 42
د اشرف خان هجري دیوان په ړومبي ځل کال 1958 کې مرتب کړو. همیش خلیل. یو سلویخ د افغانستان قومي شاعر دی. خوشحال خان خټک. دو سلویخ د پښتو ادب دریم ورته ویلی شي زرین دور. سلویخ د پښتو ړومبنی تنقید نګار ګڼلی شي خوشحال خان بابا. څلور سلویخ د پښتو ژبې پلار ګڼلی شي خوشحال خان خټک. پنځه سلویخ د خټکو په کورنۍ کې اشرف خان هجري ته ویلی شي د زنځیرونو شاعر. شپږ سلویخ د خوشحال بابا د نثر دور د پښتو ادب دور دی دریم دور. اووه سلویخ د خوشحال بابا سواتنامه مثنوي تدوین او انګریزي ترجمه د پېښور پوهنتون نه ایم فل ډګري اخیستونکی پروفیسر شکیل. اته سلویخ د خوشحال بابا په دستارنامه کې بیان شوي دي 60 هنرونه او 60 خصلتونه. یو کم 50 د خوشحال بابا زوی و عبدالقادر خان خټک. 50 د خوشحال بابا د پلار نیکه وطن دی کربوها. 50 د خوشحال بابا د قید و بند یا د زندانی روداد نوم دی فراق نامه. 52 د خوشحال بابا د یادښتونو نوم دی بیاز. 53 د خوشحال بابا فضل نامه کې بیان شوي دي فقهي مسئلې. 54 د خوشحال بابا کلیات په ړومبني ځل د جیل پریس پېښور نه چاپ شو کال 1862. 55 د خوشحال بابا مشهور کتابونه فصلنامه، طبنامه، دستارنامه، بازنامه، سواتنامه، فراقنامه، فالنامه، بیاز، هدایه و کفایه، زنجیره. 56 د خوشحال خان بابا د اسپې نوم و سیلی. 50 د خوشحال خان بابا ورونه وو جمیل بیگ، شمشیر خان، میرباز خان. 58 د خوشحال خان خټک زوی و اشرف هجري. 61 د خوشحال خان خټک زوی و گوهر خان خټک.
شپېته د خوشحال خان خټک د پلار نوم و. شهباز خان. یو شپېته د خوشحال خان خټک لمسی و. افضل خان خټک. دوه شپېته د خوشحال خان خټک یو شعر دا کتاب لیکلی دی. حمزه خان شینواری. درې شپېته د خوشحال خان د پلار وفات نیټه. 1050 هجری. څلور شپېته د خوشحال خان د پیدا وخت نیټه. 1022 هجری به مطابق 1414 عیسوي. پنځه شپېته د خوشحال خان د مرګ نیټه وه. 1100 هجری به مطابق 1409 عیسوي. شپږ شپېته د خوشحال خان د نیکه نوم و. ملک اکوړ خان. اووه شپېته د خوشحال خان دور و. 1414 نه تر 1409 پورې. اته شپېته د خوشحال خان مزار دی ایسوړي اکوړه خټک سره. یو کم اویا د خوشحال د نیکه نوم و. یحیی خان. اویا د سکندر خان خټک دیوان په لومبي ځل مرتب کړی و. دوست محمد کامل 1953 کې. یو اویا د شهباز خان مشر زوی و. خوشحال خان خټک. دوه اویا د شهزادي ګلستان په لومبني ځل پښتو کې ترجمه کړو. عبدالقادر خان خټک. درې اویا د صدرخان مثنوي ادم خان درخانۍ کې د ادم خان پلار نوم و. حسن خان. څلور اویا د صدرخان مثنوي ادم خان درخانۍ کې پایاوي ته کوژدن شوې وه. درخانۍ. پنځه اویا د صدرخان مثنوي ادم خان درخانۍ کې د درخانۍ پلار نوم و. تاوس خان. شپږ اویا د صدرخان خټک مشهوري مثنویانې دي. ادم خان درخانۍ او دلې شاهی. اووه اویا د صدرخان مثنوي ادم خان درخانۍ کې د ادم خان ملګري وو. میرو او بلو. اته اویا د صدرخان مثنوي ادم خان درخانۍ کې توتیا و د ادم خان لومبنۍ ښځه. یو کم اتیا د صدرخان مثنوي ادم خان درخانۍ کې یو کردار بسکی وه. د ادم خان د ترور لور وه. اتیا
د صدرخان مثنوي کې د ادم خان درخانۍ د میرمای کردارو. د ادم خان سخر. یو اتیا د صدرخان مثنوي کې د ادم خان استوګنې ځای ښودلی شوی دی. شیرخانه. دوه اتیا د صدرخان مثنوي ادم خان درخانۍ د بیتونو شمیر دی 2600. درې اتیا د صدرخان مثنوي ادم خان درخانۍ کې د ادم خان قوم و. میټا خیل. څلور اتیا د صدرخان مثنوي ادم خان درخانۍ لیکلې شوې وه 1180 کې. پنځه اتیا د عبدالقادر خان خټک د دیوان نوم دی هدی کا خټک. شپږ اتیا د عبدالقادر خان خټک مشهور کتابونه دي هدی کا خټک، یوسف زلیخا، نصیحت نامه، 40 احادیث، ادم خان درخانۍ، گلدسته. اووه اتیا د کاظم خان شیدا د پیدا وخت نیټه وه 1115 هجري بمقام اکوړه خټک. اته اتیا د کاظم خان شیدا دیوان مرتب کوونکی همیش خلیل. یو کم نوی د کاظم خان شیدا کام قبیله وه خټک. نوی د کامګار خټک دیوان یې د مقدمې او حاشیې سره د پېښور نه چاپ کړو سید تسلیم الحق کاکا خیل. یو نوی د کامګار خټک شاعرۍ موضوع وه رومانوي. دوه نوی د ګلدستې دویمه ترجمه کړې وه راحت زخیلی. درې نوی د ګوهر خان خټک د سیرت پاک کتاب دی کلب السیر. څلور نوی دوست محمد خان کامل مومند د خوشحال خان خټک په لاس راغلي کتابونه شمیره ښودلې ده 12 کتابونه. پنځه نوی شیخ سعدي د ایران ښار اوسیدونکی و شیراز. شپږ نوی شیخ سعدي ګلستان کتاب لیکلی و 655 هجري. اووه نوی صدرخان خټک ادم خان درخانۍ مثنوي لیکلې وه 40 ورځو کې. اته نوی صدرخان خټک د خوشحال خان خټک څه و زوی و. یو کم سل صدرخان د ادم خان درخانۍ مثنوي لیکلې وه د خوشحال خان بابا په وینا.
سل عبدالقادر خان خټک پیدا شوی و. 1063 هجری. یو سل یو عبدالقادر خان خټک د پیدا وخت تاریخ و. 1063 اکوړی کې. یو سل دوه عبدالقادر خان خټک د ګلدستې ترجمه کړې وه. 1140 هجری. یو سل درې کاظم خان شهیده ته ویلی شي. بلبل هند. یو سل څلور کاظم خان شهیده د ژوند زیاته برخه تیره کړې وه. رامپور کې. یو سل پنځه کاظم خان شهیده و. د افضل خان خټک زوی د اشرف خان هجری لمسی د خوشحال بابا کړوسی. یو سل شپږ ګلدسته پښتو ته ترجمه کړې وه. عبدالقادر خان خټک. یو سل اووه ګوهر خان خټک پیدا و. 1070 هجری کې. یو سل اته میجر راورټي د خوشحال خان خټک د کتابونو شمیره ښودلې ده. 380. یو سل نهه د خوشحال خان دستارنامه څېړنه او سمونه د پښتو اکیډمۍ پېښور نه PhD ډګري ترلاسه کړې ده. ډاکټر عبدالحکیم شاه خټک. یو سل لس خوشحال خان د خپل زوی نه ډېر تنګ و. بهرام خان. د خوشحال بابا د وفات ځای ډنبره تیره